السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې ویډیو کې به مونږ د کاونټ ایف فارموله ایکسپلین کوو. کاونټ ایف په پښتو کې ویل کېږي حساب کا. د حساب کا مطلب زمونږ سره دا دی که زمونږ نه په ایکسل کې څوک داسې تپوس وکړي چې ستاسو سره دا کو ایزیډی دی، یعنی دا یو ایټم نوم دی، په دې ایټمز کې ستاسو سره دا ایټم څومره دي، نو د دې ایټم د شمار د راویستلو دپاره ستاسو سره کاونټ ایف چې دی دا مدد کوي. د کاونټ ایف فارمولې د ورکولو طریقه دا چې په کوم ځای کې تاسو شمار راوستل غواړئ په هغه سیل کې کلیک کړئ. د کلیک کېدو نه پس په تاسو ایکوال ټو ووهئ، کاونټ فارموله به ولیکئ، په اخر کې به سره ایف ولیکئ، ټیپ بټن به ووهئ، فارموله به کولاو شي. په دې کې ستاسو نه بیا دوه کنډیشن غواړي، یو ته ویل کېږي رینج. د رینج مطلب دی زموږ سره ځای، په کوم ځای کې چې ستاسو سره ایټم موجود وي هغه ځای ته زموږ سره رینج ویل کېږي. نو تاسو به اولنی ایټم به کوم چې اولنی ایټم دی د هغې په سیل کې به کلیک ونیسئ، لاندې به یې راوکړئ چې د کوم ځای پورې تاسو سره ایټم دی، نو دې ته زموږ سره ویل کېږي رینج. بیا د دې کنډیشن نه بل کنډیشن ته د اوړېدو طریقه ده زموږ سره کاما. کاما چې تاسو ورکئ تاسو به کریټیریا ته واوړئ. نو کریټیریا مقصد زموږ سره دی هغه سیل چې په کوم کې تاسو سرچ کول غواړئ، نو هغې زموږ سره نوم دی C7 یا د C7 ورکول یا مطلب په دغه سیل باندې کلیک کول، دا دواړه یو شی دی. او د دې نه پس تاسو بیا انټر ووهئ، ستاسو فارموله رډي شوه. اوس چې کوم دو مونږ ته ښکاري د دې مقصد زموږ سره دا دی کو ایزیډی چې د دې شمار زموږ سره په دې ایټم کې دوه دي، یو دلته کې دی یو زموږ سره دلته کې دی. که نور سرچ کول غواړئ نو د هغې طریقه هم دقه ده، لیکل تاسو به ولیکئ به کې پیناډول یو دوه به درته وښیي، که تاسو به کې بروفین نو درې به درته وښیي. د دې شمار د راویستو دپاره زموږ سره کاونټ ایف فارموله مدد کوي.